ای جان نو زه خو تا څنګ ته راولم خو ته رانه تښتې. څه څه وکړم دا ځل فراري م درپسې درولمه لږ زه ریوو هر قسم ګاډی مې یو ګاډی مې پاکستان کې پرې نه کړ یم ته ما تشه راشه دا موټرې پرېږده ځان ته تشه راشه موټرې پرېږده خیر دی جان دا به زه په فراري کې کینم زه به درپسې خرګاډي کې را روان یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورو تاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو دغه ویډیو وکړه د مینو خان مینو او د شمس. ملګرو مینو خان مینو شمس ته کم ډیمانډونه کوي او شمس ته کمې خبرې کوي. ملګرو هغه چې ورته دی هغه غلی ناست و. مینو خان مینو ورته کله وایي چې یاره زه دې را تښتوم زه در باندې مینه یم او ته به زما خاوند دی او زه دې را واده کوم. ملګرو مختلف خبرې ورته کوي خو مونږ دغه ځای کې ډېر زیات خفه شو چې یاره نن سبا هغه مینه محبت چې دی هغه سوشل میډیا له هغه به نن سبا په ټیک ټاک باندې کېږي. یاره د ډالر د ګټلو دپاره نن سبا دغه خلک چې دی کمې کمې فارمولې استعمالوي. نو ملګرو مونږ ډېر زیات خفه شو. ریکویسټ درته کوم پیغام درته کوم چې په ټیک ټاک باندې دغه بېحیي مه خوروئ په ټیک ټاک باندې دغه غلطې خبرې مه کوئ. ولې ستاسو د هغې غلطو خبرو دپاره یا ستاسو د دغې غلطو خبرو د لاسه چې دی که نه نو ډېر خلک چې دی دغې لارې ته راتلی شي ډېر خلک په دغه ټیک ټاک باندې راتلی شي. که تاسو یو صحیح یو پازیټیو میسج وکړئ یو پازیټیو خبره وکړئ نو ستاسو نو به ډېر خلک زده کړه وکړي. تاسو ګورئ یو سټار یې که هغه مینو خان مینو ده هغه شمس دی زه دغې ټولو دغه ټیک ټاکرانو ته یم چې آیا خدای ته وګورئ او د خپلو ګریوانونو کې سرونه ښکته کړئ چې یاره دا تاسو څه کار کوئ. قسم په خدای دغه پیسه ارامه ده. دا تاسو چې کمې خبرې کوئ دا تاسو چې کمې کنځلې کوئ په سوشل میډیا باندې راځئ دا خپل عزتونه یې تار تار کړه خپل ځان مو وشرمو خپل خاندان مو وشرمو. نو د الله دپاره چې د ټیک ټاک نه لږ اخوا شئ. تاسو پیسې ګټلی شئ تاسو په پټ مخ هم ګټلی شئ تاسو د سکرین د هغې سایډ له هم پیسې ګټلی شئ. خو دغه زمونږ یو ریکویسټ دی دغه زمونږ یو اصلاحي پیغام دی چې یاره بار بار مونږ دغه په تاسو پسې ویډیوګانې جوړوو چې یاره دغه غلطې خبرې مه کوئ په سوشل میډیا باندې دغه شانتې خبرې مه راوړئ. ولې چې ستاسو د دغې یو ویډیو د لاسه ډېر خلک چې دی ډېر جینکۍ چې دی هغه هم دغې فیلډ ته درتلی شي. که تاسو یو ښه ویډیو وکړئ ستاسو ډېرې جینکۍ چې دی هغه ښه زده کړه کولی شي. نو ملګرو زموږ دغه ماته ګوډه ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ زموږ فیسبوک پیج هم فالو کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.